په نیمه لار کې پاتې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په نیمه لار کې پاتې ناول څلورمې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم په نیمه لار کې پاتې ناول څلورمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د دغه الفاظو په مټ مې حورې لینا ته داسې لیک ولیکه چې د مینې په طول تلل شوي الفاظ یې ستاسې تر مخې انځوروم، چې ګرانې لینا ته مې د لیک په شکل د قلم له ژبې د کاغذ پر مخ نښلول. د اوبو شرار، د ماشومانو بنګار، د سپیو غپا او د نورو داړونکو حیواناتو غږونو او د ګلانو عطرینې غیږې به ورته زما له ځانه سره په تکرارولو یو رنګین چاپېریال برابر کړی و. ګرانې لینا، دا لیک درته به داسې توره شپه لیکم چې یوازې راته اوبه سندرې وایي، عطرین بوټي راته د مینې توري زیاتوي، تر لاټیم راتاو پتنګان ځان د لاټین په وړو سوریو نه نباسي، ځان په اور ستی کوي، ماشي او غماشي مې پر بدن چکونه لګوي چې خپلې خېټې زما پر وینه ډکې کړي. نری شمال مې مخې ته پرتې سپینې پاڼې داسې رپوي لکه ستا د امر تابع چې وي، او ستا له خوا نه ورته ویل شوي وي چې د خط لیکل د ماته کوم اهمیت نه لري. ترڅنګ پرته هدیره چې له نظره مې د حجرې دیوالونو پناه کړې ده، او تکه توره شپه دومره راته ډارونکې ده چې کله سترګې د لاټیم له رڼا اوچتې کړم نو د بدن ویښتان مې نیغ ودرېږي، او د ډارونکو حیواناتو غږونو سره لاس ستا په سوچونو کې ډوب شم، او په اسمان کې ځلیدونکي ستوري راته داسې سترګکونه وهي چې راته وایي په دې لیک کې انشاءالله کامیابېږي، او د رنګه قلم له خولې داسې توري څڅېږي چې هر توري سره مې د زړه درد کله په خوشحالۍ او کله د مایوسۍ طرف ته بیایي. ستا له خوا نه چې د لیک لومړی ټوټه کېدل او بیا په اوبو کې اچول را یاد شي نو په دغه وخت کې مې زړه ودردېږي، خو چې کله مې ټول لیک لاس ته ټوټه ټوټه راځي نو بیا مې زړه د خوشحالۍ طرف ته ځي. ګرانې، له تا یوه هیله لرم چې د دې لیک ځواب ضرور باید راکړې، او که را دې نه کړ نو داسې وګڼه چې ستا د ځواب په نه شتون کې به مړ شم. دومره درته د زړه له درده لیکم چې پر ما ګرانې ښایسته حورې، نازنینې لینا جانې، زما د زړه ملکې، زما د ژوند خوشحالونکې او د ښکلیز حسن څښتنې، چې د قدم په اخیستلو زما د زړه ماڼۍ نړوي، د زلفو ټالونه د ماته د مینې په ټال کې ټالۍ راکوي، د غاښونو سپینوالی د شیدو څښل را یادوي، سرې نرۍ شونډې د ما داسې د ګلابونو بوی کولو ته اړ کوي چې د ګلابو د پاڼو نه ستا د شونډو هره ورځ پور اخلم. خو ته په خپل ځان دومره مغروره یې چې بیخي په 4 کلونو کې د کوم اهمیت ماته رانه کړ، نه د ماته په مینه راوکتل او نه د ښوونځي په کتابونو کې د مینې او خواخوږۍ له درس نه عبرت واخیست. یوازې او یوازې د په خپل ژوند کې غرور یاد دی، او هغه هم داسې غرور چې په خپل غرور ولاړې ونې له بیخه وباسي، خو پر زړونو د وس نه رسیږي، او هغه هم داسې بې ځوابه پرېږدي چې د جواب اجازت دی یا غرور نه درکوي، او یا هم کیدای شي چې د مینې له درده نه یې خبره. د یو چا د ژوند داستان خو به د لوستی وي، د لیلا او مجنون کیسه چې ډیره مشهوره ده، د یو چا خو به د دې کیسې په باره کې ډیر څه اورېدلی وي چې مجنون ولې په لیلا مین شو، علت یې څه و؟ آیا یوازې مین په دې دنیا مجنون تیر شوی او که نور به هم تیریږي؟ خو تا ته دومره وایم چې د مینې درد داسې لیونی کړی یم چې کله پر لار روان یم نو ستا د نوم توري د ترنم په الفاظو وینځم، او د سوچ په دنیا کې له ځانه نه خبره روان یم. لوری مې نه وي معلوم چې په کوم طرف روان یم او چیرته ځم. که دکان ته د سودا اخیستلو پسې لاړ شم نو د بورې پر ځای مې د جامو پوډر او د پوډرو پر ځای مې سودا اخیستې وي. بیا په کور کې د کورنۍ د غړیو د لاسه په هغه څیزونو پسې بیا ځغلم او د ټولو د خندا وړ ګرځم چې هر یو راته وایي دې ځوانۍ ته دې وګوره او ستا دې کمزورو مغزو ته وګوره، آخر څه به درنه جوړ شي؟ باور وکړه زه اوس یادښتونه په قلم لیکم چې رانه هیر نشي، خو ډېر کله مې ستا نوم ډېرو دکاندارانو ته د سودا اخیستلو په وخت کې ویلی دی چې لینا شته، خو بیرته خپله خبره زر راواخلم. دکاندار راته وایي لینا لا اوس کوم چیز دی؟ زه ورته وایم نه مړه دکانداره خوله مې غلطه شوه، وایم چڼې یا ممیز او یا هم کوم بل څه شته او که نه؟ بیا راته هغه ووایي چې هو، خو په دې خبرو هغه څوک پوهیږي چې مینه یې کړې وي او د مینې له ژونده خبر وي، خو ته نه یې خبره، نو زه دې خبروم چې مینه څه ته وایي. مینه مینې ته وایي،
مینه د زړه درد ته وایي، مینه په مینه ژوند کولو ته وایي. خو ته باید پوه شې لکه ته چې زما خوښیږي دې ته مینه وایي. او همداسې نور ډیر تعریفونه دي، خو خیر ته همدا یو یاد ولره چې زه پر تا مین یم. خو کله چې ته مینه شوې نو بیا به ته هم پوه شې چې مینه څه ته وایي. اوس نو دومره درته وایم چې ګرانې لینا جانې د وروستي لیک توري په پوره کېدو دي، او له تا غواړم چې د دې لیک جواب حتما راکړې، ځکه مرګ نه دی معلوم. خدای نه خواسته که مړ شم نو ستا په زړه کې به کومې خبرې تیریږي. نورې خبرې بیا تا پورې اړه لري چې ارمان به کوې او که نه. اوهو رښتیا ستا وروستی کال هم دی، ته به له 12مه فارغېږې او هغه هم اول نمره، ځکه چې څومره زه د نورو نجونو له خولې خبر شوی یم له 8مه همداسې اول نمره روانه یې او فارغه به هم شي. د خوښې له پوهنځۍ د هم خبر یم چې کله د مرکه په خپل مکتب کې له یو ټلویزیوني ژورنالیست سره کوله، او په مرکه کې درنه ژورنالیست پوښتنه وکړه چې د خوښې ښوونځی د کوم یو دی؟ تا ورته په جواب کې وویل چې د طب پوهنځی. ګرانې که هر څومره ځان اخوا دیخوا کړې نو بیا مې هم د زړه له ششمهله نه وځې، ځکه ما ستا په هیرولو کې ډیر کوشش وکړ خو بیا هم بریالی نه شوم. زړه مې همدا ګواهي راکوي چې هر څه په کولو کیږي، او چې څه په بار بار غواړې همغه در رسیږي. ته به ډاکټر راشې او زه به د ژوند ملګری لیکوال شم. خو ګرانې زما لاس ونیسه او ما مه پرېږده چې په نیمه لار کې پاتې شم. زه الیاس خان به ستا د ډاکټرۍ ارمان در پوره کړم. که چېرته زما نه شي او د بل شي نو بیا داسې وګڼه چې ډاکټري به دې په اوبو لاهو شي. او سر له اوسه درته د ښوونځي نه د فارغېدو مبارکي هم وایم. الله دې وکړي چې په خیر له 12مه هم اول نمره فارغه شي او د زړه ارمانونه دې هم الله پوره کړي. خو یوه خبره یاد ساته چې سحر ته په خیر له کوره د مسافرۍ لومړی مزل مې شروع کیږي، او نیم خبر چې تر څو پورې به د مسافرۍ ژوند تېروم. یا د مسافرۍ مې ګاونډي هیواد پاکستان ته د زده کړو په خاطر ده. د کورنۍ ټول غړي مې په دې ټینګار کوي چې زه د نور زده کړې له خپله هیواده بیرون وکړم تر څو په راتلونکي کې رانه یو تکړه کمپیوټر کار جوړ شي. خو زما مینه په ټوله کې له ژورنالیزم او ادبیاتو سره ده. خو لینا جانې تا ته دومره وایم چې ما له یاده مه وباسه، او کله چې د زړه درد وکړ نو د ملګري د ټلیفون شمیره مې درته په لیک کې ولیکله. صرف یو زنګ ورته ووهه او ورته ووایه چې د الیاس سره مې کار دی. ګرانې مخکې خو به مې در باندې هره ورځ سترګې لګېدلې، ځکه هره ورځ به مې لیدلې چې ته به ښوونځي ته روانوې او زه به دې په شا پسې لکه عسکر روان وم. خو له دې وروسته کوڅې به یې او زه به نه یم. شکرونه به وباسې چې ښه شوه د لیوني نه خلاصه شوم. خو هرومرو د دې وروستي لیک ځواب راکړه. ستا د ځواب په هیله ستا لیونی او سرګردانه مین. او د لیک په پای کې درته دا ټپې د خپلو رګونو په وینو لیکم چې زړه دې ودردېږي. له درده داسې لیونی شوم، له درده داسې لیونی شوم، په نیمه شپه کې درته لیکمه خطونه. د سترګو نم مې نه وچیږي، د سترګو نم مې نه وچیږي، د زړه په سر مې سرې پولۍ ولاړې دینه. ګناه دا ستا نه ده زما ده، ګناه دا ستا نه ده زما ده، په خپله خوښه مې زړګی در کړی وونه. په بل مې کله پیرزو کېږي، په بل مې کله پیرزو کېږي، دا ښایسته ځواني دا ستا په نوم لیکمه. ستا د غمونو ښوونځي کې، ستا د غمونو ښوونځي کې ما سبقونه د یارۍ ویلي دینه. زه دې د زړه په رنځ اخته کړم، زه دې د زړه په رنځ اخته کړم، ظالمې ښه ورځ به الله نه درکوینه. د زړه له درده مې خوب نشته، د زړه له درده مې خوب نشته، ستا د یارۍ توري په سرو وینو لیکمه. لیک مې ورته ولیکه، د کاغذ په پاکټ کې مې بند کړ او د پاسه مې پرې ولیکل د ضرورت رقه. د وروستي لیک لیکونکی ستا لیونی مین. د لیک له لیکلو وروسته لاړم او اودس مې وکړ. د جومات ملا امام هم د سهار اذان وکړ. د سهار د لمانځه لپاره مې د جومات لاره ونیوله. جومات ته لاړم، لمونځ مې وکړ او بیرته کور ته راغلم. سترګې مې خوب ته وږې وې. ما ویل په موټر کې به خوب وکړم. د سهار چای مې وڅښه او د کورنۍ غړو مې تیار د سفر سامان چمتو کړی و. لاړم د خپلو خپلوانو په کورونو وګرځېدم. له هر خپلوانه مې دعا واخیستله او بیرته کور ته راغلم. د مور له سترګو مې اوښکې څڅېدلې
او همدا ټینګار یې کوو چې زما ښایسته بچیه پر ځان د ډیر پام کوه او بې ځایه وختونه مه تېروه. د مور او پلار په شمول مې د کورنۍ غړو ډیر ټینګار زما پر زده کړو و چې زده کړې وکړم او خوش چټي وخت باید تیر نه کړم. له ټولو مې خدای پاماني راواخیسته. هر یو راته ډېرې دعاګانې وکړلې، خو د مور له خولې مې د دعاګانو باران جوړ و. په نن ورځ یې ډېر زیات ښکل کړم، بیا یې رسخت کړم او په الله یې وسپارلم. لیک مې هم تیار په خپل جیب کې خوندي کړی و. کله چې مې له کوره بهر قدم کېښود نو له سترګې مې اوښکو د ګریوان لاره ونیوله. بیک مې شاته ټالۍ خوړلې، له خپله کوره لرې کېدم او پر هغه کوڅه ورسمېدم چې په کومه کوڅه به لینا ښوونځي ته تلله. ښوونځي ته ډلې ډلې نجونې روانې وې، خو یوه وړه جینۍ چې تورې جامې او سپین ټیکری یې پر سر و، په وړو وړو قدمونو یې د ښوونځي لار لنډوله. جینۍ ته مې غږ وکړ، ماشومې زما خواته راشه. کله چې مې ماشومه خواته راغله نو لیک مې له جیبه راوویسته او ورته مې ویل یوه جینۍ راځي، زه یې درته ښایم. دا لیک به هغې ته ورکړې او ورته وبوایې چې دا لیک ستا یوې همصنفۍ راکړی دی. لیک مې ماشومې جینۍ ته ورکړ. د 50 روپو لوټ مې ماشومې ته په لاس کې ورکېښود او ورته مې ویل چې دا ستا شو چې هر څه پرې اخلې، خوښه ستا ده. ماشومه مې تر څنګ ولاړه وه. کله چې مې سترګې د لینا په دروازه ولګېدې نو لینا له دروازې قدم بهر کړ او په ناز اخیستونکو قدمونو یې د ښوونځي لاره ونیوله. ما یې په نن ورځ سمه ننداره وکړه، ځکه مخکې مې لاره نیولې وه. ماشومې ته مې وویل چې همدې جینۍ ته به لیک ورکړې. کله چې مې له خوا تېرېدله نو برګ برګ یې راوکتل او سیده تېره شوه. بس را کتل نه و، سم د ټوپک ډز و چې بیا یې زخمي کړم. ماشومې ته مې وویل ورځه پسې او زه درنه لاړم. ماشومه نجلۍ په منډه ورغله او د هغې څنګ ته یې ځان ورورسوه. لیک یې ورکړ او نوره تر روانه شوه. زه لکه زخمي شوی مرغۍ په ماتو وزرونو مې د سړک لاره ونیوله او په سوچونو کې روان وم چې د سړک پر سر ولاړو ونو کې د مرغانو اوازونه مې په غوږو ښه لګېدل او د موټر انتظار مې کاوه. د روژې مبارکې میاشتې را رسېدو ته پوره 10 ورځې پاتې وې. د ټوډي موټر مخکې سیټ ته وختم، د سفر دعا مو په ګډه وویله او مخ په جلبات مو حرکت وکړ. ونو بوټو مې پر حال افسوس کاوه. موټر داسې په تیز رفتارۍ مزل کوو چې ونې یې همداسې پر خپل حال پرېښودلې او زه یې له یوې دنیا سوچونو سره بلې نړۍ ته وړی وم. د موټر شاته سیټ ته مې ناڅاپي ورپام شو. یو سړی چې تقریبا له عمره ځوان معلومېده، ورسره 2 نجونې چې مخونه یې په تورو نقابونو پوښل شوي وو په شا سیټ کې ناستې وې. نجونو په خپل منځ کې ورو ورو خبرې کولې چې کله به یې د نرۍ خندا اواز زما تر غوږونو را رسېده. خو زما د زړه او ذهن پام ټول د لینا یادونو ته و. خو دې وخت کې را باندې له شا سیټ نه ځوان سړي غږ وکړ، ځوانه څنګه داسې سوچ کې ناست یې؟ ما ورته ویل کاکا څه یې کوې؟ بس په لومړي ځل راته مسافري را تر غاړې ده، نو ځکه ورته سوچ وړی یم. بس د کاکا دې هم کور ودان وي، غورې مو سره وکړې. ښه ډاډ یې راکړ. تشویق یې کړم چې ته لا ځوان یې، باید له ژوند سره مبارزه وکړې او خپل تعلیم وکړې. موټروان هم لکه سم چې د نجونو حرکات څاري او خوند ترې اخلي. موټر یې له هوا سره په لوبو کړی و او په ټایپ کې د همایون په غږ دې سندرې په زړونو سم چک لګاوه. داسې راته ګورې لکه نه چې راته ګورې، داسې راته ګورې لکه نه چې راته ګورې، نیغ مې د زړګي وځي کاږه چې راته ګورې. استاد ته مې وویل چې استاده که لږ په قرار یعنې سلو لاړ شو څه ګناه خو نه کیږي چې ته داسې ورخطا یې. موټر چلونکی لکه زما خبرو چې پرې هیڅ تاثیر نه وي کړی او یا یې سر ته د ملاریا تبه ختلې وي، بس په همغه تیز رفتار روان و. او ځوان سړی داسې معلومېده لکه خپله چې د موسیقي شوقي وي. پر موټروان یې هیڅ غږ نه کاوه چې وروره دا څه کوې؟ دا موټر خلک داسې چلوي؟ ما هم نور پر موټروان غرض ونه کړ او خپلې ډریورۍ ته مې پرېښوده. بس همغه د تیز رفتار وجه وه چې څنګه د پټن ترۍ ته ورسېدو سیند ته مې پام شو. کونړي سیند هم داسې غوسناکه چپې وهلې چې په لیدو یې د سړي غونې راجګېدو. استاد ته مې وویل که هر څومره مست یې خو دا مستي ډېره ښه نه وي، ځکه اوس نو سیند او سړک سره خوا په خوا دي او ته باید خپلې ډریورۍ ته پوره پاملرنه وکړې، هسې نه چې د سیند د څپو ښکار مو کړې. هماغسې وشول. ډریور نو خپلې مستۍ داسې په هوا کړی و چې په سیده سړک کې ورخطا شو. د موټر کنټرولول یې له لاسه ووتل. موټر په تیز رفتارۍ کې یو دم په هوا شو
او زما په شمول په موټر کې ناست کسانو یو دم په چیغو سر شو، ځکه چې د سندرو د خوښۍ شیبې مو پای ته ورسېدې او په خپلو سترګو مو خپل مرګ ولیدو. خو موټروان څه کړي وای، اوس نو موټر په هوا کې ځان د سیند څپو ته ورسپاره. په همدې کم وخت کې مې دومره توره وکړه چې د موټر مخکینۍ شیشه مې د پښو د لغتو په زور ماته کړه او موټر خپل ځان د سیند خطرناکو څپو ته په سپارلو سره مې یو دم سر وچ درد وکړ. خبر نشوم چې څنګه له موټره ووتم، خو چې کله مې د سیند د څپو سره مقابله شروع کړه نو بېرحمه زورورو څپو مې د بدن ځواک کمزوری کړ او ډېرې زیاتې اوبه مې له ستوني تېرې شوې. د اوبو د تېرېدلو سره مې خپل واک د لاسه ورکړ، بدن مې سست شو او له لامبو وهلو یې وویستم. خو دومره مې وکولی شول چې له ما شاته پیغله جنۍ چې د سیند قهرجنو څپو یې د اوربل ویښتان ګډ وډ کړي وو او له خولې یې زګیروي ختل، د خپل چپ لاس په مرسته مې ټینګه ونیوله او د ښي لاس په تپولو مې د سیند غاړې ته د وتلو هڅه کوله. خو خو د الله مرسته او کومک و چې په سړک تېرېدونکو موټروانانو خپلې موټرې غاړې ته ودرولې. څوک مو په ننداره بوخت وو او څه کسانو زموږ مرستې ته ځانونه راورسول. له سینده یې راوویستلو، بیا په ځان نه یم پوه شوی چې مړ یم که ژوندی. کله چې مې سترګې وغړولې نو سیروم مې د ښي لاس په رګونو کې د خپل قوت اثرات ښودل. دواړه پښې مې په سپینو بنداژونو پوښل شوې وې. راته ولاړ د سپینې چپنې والا ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه چې په پښو مې څه چل شوی دی. د ډاکټر د کور ودان مې راته وویل چې پښې دې ماتې نه دي، لږې شیشو غوڅې کړي دي نو ځکه مو په بنداژونو پوښلي. د ډاکټره مې مننه وکړه او ورته مې ویل هغه چا چې زه دلته راوستی یم هغه کس ما ته راوله. ډاکټر هم په خوښۍ ومنله او بهر ووت. لږ ساعت وروسته یو ځوان غنم رنګی هلک له ډاکټر سره راننوت او په خوښي یې راته وویل ښه دی چې روغ یې او زموږ دا هیله وه چې په تاسې څه ونه شي. له ځوان هلک نه مې د نوم په باره کې پوښتنه وکړه، ځان یې راته خالد معرفي کړ. د جنۍ پوښتنه مې ترې وکړه چې هغه جنۍ څنګه ده. ځوان راته وویل هغه هم ښه ده، خو ډاکټران ویل چې زیاتې اوبه یې تېرې شوي، انشاءالله چې ډېره زر به روغه شي. له خالده مې د موټروان د یوې بلې جنۍ او د هغه ځوان سړي تپوس وکړ چې څنګه چل دی، هغوی کې خو د کوم یو احوال لري او که نه، مړه دي او که ژوندي. خالد راته وویل چې ډریور ژوندی دی او د سړي او هغې بلې جنۍ څه پته نه لګیږي چې نیول شوي به وي او که سیند به وړي وي. یاره نو ډریور ته مې سخته غوسه راغله چې دا بدبخته یې وړی وی نو ډېر به ښه کار شوی وو. دا هر څه د ده د لاسه وشول، خو څه به مو سر در خوږوم. کومه جنۍ چې ما له سینده راویستلې وه د هغې خونې ته ورغلم. د پخوا په پرتله ډېره ښه وه، په مشکل سره یې خبرې کولې. پوښتنه مې ترې وکړه چې اوس څنګه یې؟ راته ویل چې اوس ښه یم، له خور او تره نه مې څه احوال لري او که نه؟ ما ورته وویل هغوی هم ژوندي دي. جنۍ خوشحاله شوه او ویل شکر چې ژوندي دي. ژوندي چیرته وو؟ جنۍ په 3مه ورځ پیدا شوې وه او سړی په 5مه ورځ له سینده راویستل شوی وو. له خالد نه مې ټلیفون وغوښته، د پلار ټلیفون شمیره مې دایل کړه او د پیښې نه مې خبر کړ او پته مې هم ورکړه. تقریبا نیم ساعت به نه و تېر شوی چې پلار مې د کورنۍ د نورو غړو سره راورسېده. ټولو په ژړاګانو خپلې سترګې سرې کړې وې. د پیښې ټول جریان مې د کورنۍ غړو ته ووایه. ټولو ډېر شکرونه ایستل او هر یو ویل ښه دی چې الله په خپل امان کې ساتلی یې. کومه جنۍ مو چې له سینده راویستلې وه هغه مو هم له ځان سره کړه او خپل کور ته مو راوسته. د جنۍ نه مو د نوم پوښتنه وکړه، نوم یې سیلۍ و او سیلۍ نو رښتیا سیلۍ وه، خو د سیند څپو او اوبو یې د مخ رنګ تک زیړ اړولی و. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسېدونکې وه. د کورنۍ د غړو په باره کې مو ترې معلومات وغوښتل. خپل د کور ادرس یې موږ ته راکړ. پلار مې یو کس ته وظیفه وسپارله او د سیلۍ د کورنۍ غړي یې راخبر کړل. د جنۍ ټوله کورنۍ ډېره خفه وه ځکه چې 2 کسان یې سیند یې وړل او یوازینۍ بختوره همدا سیلۍ وه چې روغه رمټه له سینده پاتې شوې وه. ډلې ډلې کلیوال زموږ تپوس ته راتلل او په کلیوالو کې هغه ګاونډۍ لینا هم تپوس ته راغله چې زما د زړه په ششمحل یې پاچاهي ټینګه کړې وه او تر ډېره زما د زړه سرحد همداسې وران او کنډر پریښی و. سیلۍ مو خپلې کورنۍ ته وسپارله او د سیلۍ کورنۍ له ما زیاته مننه وکړه چې د هغوی لور مې بچ کړې وه. سیلۍ ته مې په سپینه پاڼه د خپل کور د ټلیفون شمیره ولیکله او هغې ما ته د خپل کور د ټلیفون شمیره راکړه.
15 ورځې به تېرې شوې نه وي چې له پښو مې پټۍ لرې کړې او د ناروغۍ له بستره سره مې خدای پاماني وکړه. ثانیه په دقیقه په ساعت او ساعت په ورځ او ورځ د اونۍ په پوره کېدو کې مرسته کوله. زه هم ښه شوی وم. بیا مې د قدمونو په اخیستلو د کلي کوڅې ګزوګام کولې او د هغه چا دیدن ته به مې وچې سترګې داسې نیولې وې لکه ښکاري چې ګوته په ماشه د مرغیو ټولي ته زنګونکش کړی وي. ژوند همداسې تېرېده. هره ورځ همغه کوڅه او په همغه وخت د لینا دیدن او د هغې مړاوي کتل او زما سره د سترګو جنګول. نو بیا بېله نړۍ وه لکه څوک چې مې په ټپي شوي زړه د ملهمو پټۍ ږدي. خو د پخوا په پرتله زه اوس له سترګو پوهېدمه. زما مینه چې د هغې لپاره مې په خپل زړه کې ورته ځای ورکړی و او د لیکونو تورو ورته زړه نرم کړی و. نو یو څه به یې خواږه راکتل او د مخکې په څېر به یې ناز نه کاوه. مخ به یې نه رانه اړوو، یوازې کتل، غلی تېرېدل او بس. لکه د بریالي صمدي په غږ دا سندره: خیر که نن درته ما وکتل تا را وکتل، خیر که نن درته ما وکتل تا را وکتل، خو ګورم به دې بیا که دې سبا را وکتل. ما ویل چې دا کتل یې همدا د څو ورځو کتل نه وي او بیا وروسته خبره نور همداسې غلې پاتې نه شي. بیا مې هم زړه نه قرارېده او په کور کې مې ورته وویل چې زه باید پېښور ته د درسونو لپاره لاړ شم او که دلته پاتې شم نو کیدای شي چې لوپر رانه جوړ شي. کورنۍ مې راسره ومنله چې باید ضرور لاړ شم ځکه چې له درسونو پاتې کېدل مې ډېر په زیان و. د مازدیګر لمر زیړې وړانګې ورو ورو په ختمېدو وې او د ماښام تیارو ته یې ښه راغلاست وایه. په جیب کې مې ټلیفون وشرنګېده چې ومې کتل سیلۍ وه. ما ویل دا جنۍ چې زموږ له کوره لاړه تر اوسه بیا زما احوال نه دی اخیستی. نن یې څنګه زړه وکړ چې ټلیفون یې راته وکړ. د ټلیفون د اوکې په بټنه مې زور وکړ. له هغې خوا له سلامه مخکې د بخښنې الفاظ جاري وو. وبخه تر اوسه موږ د خپلې کورنۍ د مړو په فاتحه اخته وو. ته مې یاد وې خو وزګاره نه وم. اوس مې سلام ومنه. ما هم ورته وعلیکم وایه. سیلۍ راته وویل ګرانه څنګه یې، کورنۍ مو څنګه ده؟ ما ورته وویل ښه یم، کورنۍ مو هم ښه ده. ته څنګه یې او ستاسې کور کې خیرت دی؟ هغې وویل اوس ښه یم او کور ته مو هم خیر و خیرت دی. سیلۍ راته وویل ښه ګرانه، ډېره مننه، نورې خبرې به کوو، نن شپه 8 بجې زه درته زنګ دروهم. ما ورته وویل څنګه چې ستا خوښه وي. ټلیفون یې بند کړ او زه د ګرانه ټکي ته فکر یې وړم چې جنۍ څنګه ما ته خپل نوم وانخیست او د ګرانه لفظ یې استعمال کړ. ما له ځانه سره وویل د ګرانه لفظ خو خلک هغه چاته کاروي چې مینه ورسره لري، هغه یې د زړه سر وي. دا خو زما هیڅ نه ده، یوازې همدا کومک مې ورسره کړی و چې له سینده مې ژغورلې وه او دې راته نن په خبرو کې د ګرانه لفظ استعمال کړ. بیا مې له ځانه سره وویل زه خیر دی نوم به مې ترې هېر شوی وي ځکه یې راته د ګرانه لفظ استعمال کړ. په زړه کې مې همدا خبرې ګرځېدې چې د تور تم تیارو پر ځمکې خپل څادر غوړوو او هغه وخت چې سیلۍ راته زنګ راواهه په نږدې کېدو و. په نیمه لار کې پاتې ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 4مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.